نو نن چې مونږه کومه خبره کوو هغه په یو داسې شخص به چې یو خو به تاسو ته معلوم یو به نه معلوم یو د دنیا لوفر دی خلک پیژني یو د دین لوفر دی نن به خبره دا کو چې د دنیا لوفر هغه څوک دی او د دین لوفر هغه څوک دی په دین کې لوفر څه شی دی او په دنیا کې څه شی دی نن دا خبره وکړو ان شاء الله لاول د سړی مال ګټل دي چې مال وګټي بیا دغه مال ساتل دي چې وی ساتي او بیا د دې مال لګول دي دا درې طریقې شوې مال ګټل اور مال لګول اور مال ساتل یا ساتل او لګول یو شی دی د مخالفین چې څوک وي هغه وایي چې دی دا مال د سټې ونه ګټي اول خو د هغه کوشش دی او بیا یې دا کوشش وي چې که مال ګټي نو دې ګټي خو چې دا مال ته بې ځایه لاړ شي چې دی پې اړوسته ونه کړي دا مقصدي او مال چې څوک ګټي نو یو هغه چې مال ګټي او خرچ کوي کم او ګټي زیات دا سړی کامیاب وي دنیا کې او یو هغه چې هغه مال ګټي او عمره خرچ کوي هغه بس ناکامه دی ځکه د سره خو جمع څه نشته که نه یو هغه دی چې ګټي کم خرچ کوي زیاته دغې ته لوفر وي دا لوفري ده او هغه ایک نمبر لوفري ده دغه سړی نه کامیابیږي دا کم چې دا چل کوي دا مخکینی دوله څه ګزاره کوي خو دغه نه کوي نو یوی د دین لوفر او یوی د دنیا دین او دنیا ګوره موږ اکثر وایو که نه خپل لمونځ اودس کوي یو دین دنیا دنیا کې موږ اوسېږو او دین آخرت د برستو د دې مدغه راځي موږ دین مخکې وایو ځکه چې دین دومره اهم دی دومره ضروري دی چې دنیا نه ضروري دی ځکه موږ یو دین دنیا دی خدای ښه کا او مونځ اودس کوي لکه ډېر ښه سړی دی خپل مونځ اودس کوي نو مونځ مخکې شو اودس وروسته شو خو ځکه چې دا مونځ دومره ضروري دی او دومره د دې اهمیت دی چې دا د اودس نه مخکې موږ وایو چې خپل مونځ اودس کوي دا اهمیت یې ډېر دی دومره ضروري دی دا نو موږ یې مخکې کوو نو د دین هغه سړی دی چې هغه نیکۍ ګټي نیکۍ ګټي او خرچ کوي کمې او ګټي زیاتې دا به دریم چې نیکۍ څنګه خرچ کېږي دنیا خو به پته وي چې سړی پې اوړه راوړي چیني پې راوړي هسې په چا وخوري څه وکړي خو د دین پته به نه وي چې دا څنګه خرچ کېږي نو نیکۍ ګټي ډېرې او خرچ کوي کمې ساتي دا سړی ډېر ایک نمبر سړی دی خرچ خو به خامخا کېږي خرچ کېږي با صحابه کرامو نبي علیه انبیا کرامو هغو بیل خلکو زمونږ نه به خرچ کېږي نه کوي خو ګټو زیاتې خرچ کو کمې دا سړی بهترین دی کامیاب دی او یو دا چې ګټو نیکۍ او عمره خرچ کوم نو بیا هم څه په لاس رانهلو سراله او سلاړو او یو هغه دی چې موږ نیکۍ ګټو خو د هغې نه زیاتې خرچ کوو دا لوپر دی د دین دا د دین لوپر سړی دی دی غریبې ګټي خو خرچ کوي زیاته نو دی لوپر دی او مخالف د شیطان هغه وایي څنګه چې دنیا کې مخالف غواړي چې دی ونه ګټي نو شیطان هم دا غواړي چې دی نیکۍ ونه ګټي
او بیا کوي ګټلې نو ودې ګټې خو خرچ دي کی چې د سره پاتې نشي څنګه چې د دین د دنیا ماته ته وي چې هغه مخالف وي چې پاتې دي نشي سره پیسې دغه شان د دینم